بابا بیا ولې نه بیده سوی چې سر دې شک نیولی دی؟ ته چې وازونه ستا په پلان نه پوهېږم، ته چې وازونه بیده یم سر مې نه خلاصېږي. ستا مطلب چې لیدلی چې خو سر مې شک نیولی دی. ته اوس انسان یې که حیوان یې خوب لرې که نه لرې؟ بابا چې زه ژوندی یم عشقونه ولاکه راسوه کې دا مې واده ده در سره. خاطر د خدای دې ساره مونې زړول دي خو په یوه خبره ولاکه پوهېږي دغه هلک په اخر په مازان وزني د خدای ورې تو ګوره ولې بېخېری مغزي ماتې خوشحالي ته وایي خو بېته څه ولې نه بېجېږې پلار چې سبا کار ته ځي خوب ته پرېږده. یا مور زه خو بېجېږم خو دا دی ولې نه بېجېږي د ده کوم مقصد دی چې دی نه بېجېږي دغه چې راته وایي باره بېجېږم چې زه سترګې راروڼې کمه د یوې شوشې. دا هلک بیخي بدلارې شوی دي مرداره ومې خو تومبله بېده سیستان په سر سوه بل به شي امادګي ونیسه چې عشقونه شروع کوو. نو بیا به د مغزي ماتې باره راځي بیا به هم په عذاب کې باره به بیا ته ښکنځل ورته کوې. یا بلا نه راځي ما ته به خپل عشقونه شروع کړو زه چې همدې بلا ویده شو هلته. چا ویل چې زه بیده سولم؟ زه خو تر اوسه لا ویښ یم او بابا ته تر اوسه ولې ویښ یم نه یې بیده سوی. هغه زه په بله خونه کې بیرېدلم باره ما ویله مال سړی دلته به درته بیده سم د دروازې په خوله کې. دا اوس څه خرکوس دي دا مې سول جوړولی دا اوس د ده د لاسه په قرآن د خدای اوس ما مرګ ته واچوه د هېڅ دې مې خدای ورسه ټول کړي. یا بابا خدای دې بیخي مه راڅخه اخله ته پر ما باندې بیخي ډېر ګران یې ته خو زما د زړه ټوټه یې. ماما زه په دقیقې کې زما بوجه بابا نه جنېدلې بابا به م بوجې بابا په تشناب کې راته ودرېږي چې بخۍ وکړم. ولې بابا خرکوس بل کار نه لري اوس په تشناب کې تا ته ولاړ چې ته ودرېږه دی غول وکړي. واخه بابا بویه زه ښه دی سواب بجې اوس چې تشناب ته ځي باره کوچنی دی ځینې ونیسي په پرتوګ کې. د غم عیال دې خدای ما ته را کړي دا څنګه عیال دي د لګانې خوب په ولاکه لري زه تباه او برباد کړلی به بلا توم بې داسې یاره. یا بابا مه بېجېږه یو ګړی به بانډار وکړو. غله د خره زومو دا دې دغه رمونې دي در پوه که